د افغانانو غبرګونونو نتیجه ورکړه. ملا هیبت الله د ملا فضلو سره له ملاقاته انکار وکړ. دا چې د ټي ټي پي په اړه څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. کابل ته د فضل الرحمن سفر د افغانانو سخته غوسه راپارولې او وایي چې دا د افغانستان ازلي دښمن نه باید افغانستان ته دعوت شوی وای. یو شمېر خلکو ټولنیزو رسنیو کې له طالبانو وغوښت چې باید د خپل مشر سره د لیدنې امکان ختم کړي. ښکاري چې همداسې وشول. تازه خبر دا دی چې ملا هیبت الله د مولانا فضل الرحمن سره لیدنه رد کړه. د طالبانو یو شمېر لوړ رتبه مشرانو رسنیو ته ویلي چې د دوی مشر هیبت الله اخندزاده د پاکستان څخه د ملا فضل الرحمن په مشرۍ راغلي پلاوي سره لیدنه رد کړې او ظاهرا دلیل یې د هیبت الله مصروفیت په ګوته شوی. ملا فضل الرحمن افغانستان ته تر تګ مخکې ویلي و چې غواړي د طالبانو له مشر سره هم خامخا وویني. پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن په کابل کې د طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته نن دوشنبه پلان درلود چې په کندهار کې د دې ډلې له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره وویني. همدارنګه ذبیح الله مجاهد هم ویلي و چې د یادې لیدنې په اړه معلومات نشته. بلخوا طالبانو فضل الرحمن ته ویلي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن ته ویلي چې د پاکستاني طالبانو تحریک د پاکستان کورنۍ مسله ده. طلوع نیوز خصوصي تلویزیونی چینل پرون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې په خپله باید حل کړي. طلوع نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نشته. دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپلو امنیتي مسایلو ته نوره پاملرنه هم وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.